د نړیوال جام متلولي خپله کړه. د هند 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام پایلوبه د انګلستان لوبډلې څخه د 4 وکټو په توپیر وګټله. په یاده لوبه کې انګلستان لومړیتوب وهنه پیل کړه او په ټاکلو 50 اوورونو کې 190 منډې هدف وټاکه. د هدف پوره کولو لپاره بیا هند لوبډلې توپ وهنه پیل کړه او لوبه یې په خپل بریا سره پای ته ورسوله. ښایي یو شمېر لوبې وبایلي. د هند ملي لوبډلې کپتان روهیت شرما ویلي چې دوی لوبډله کې د لوبغاړو ازمایلو په هڅه کې دي او ښایي یو شمېر لوبې وبایلي. همداراز نوموړي ویلي چې موږ چمتو یې د افغانستان، ویسټ انډیز او سریلانکا لوبډلو پر وړاندې سیریزونه ترسره کړو. شاهد افریدي د آرام کولو غوښتنه کړې. د ځینو معلوماتو لخوا ویل شوي چې شاهد افریدی د لوبو په تمریناتو کې ګډون نه کوي او تمه ده چې د کویټې راتلونکي لوبو کې هم ونه لوبیږي. نوموړي د اسلام آباد لوبډلې پر وړاندې په 4 اوورونو کې یو لوبغاړی وسوځاوه او 6 منډې وکړې. همداراز نوموړي زیاته کړې چې دا به مې وروستی ځل د پاکستان PSL کې به ولوبېږم او له دې وروسته نه غواړم په یاد لیک کې لوبې ترسره کړم. سبا به د هند او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د هند په کوربتوب د احمد آباد لوبغالي کې پر 12 بجو باندې پیل شي. د انګلند کرکټ ښځینه لوبډله نن د لوبو ترسره کولو لپاره د استرالیا ښځینه لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شوه. د یادې لوبې پیل د انګلند لوبډلې وکړ او مقابلې لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه. همداراز بیا د استرالیا ښځینه لوبډله د هدف پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان سوپر لیګ لړۍ سیالۍ کې سبا د کراچي کینګز لوبډله د اسلام آباد لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر کې مخامخ کیږي. یاده لوبه د کراچي په لوبغالي کې سبا پر 30 دقیقو باندې پیل کیږي. د سویلي افریقا کرکټ ښځینه لوبډله به خپله 4مه یو ورځنۍ سیالۍ سبا د ویسټ انډیز ښځینه لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. یاده لوبه به د کابل پر وخت په 12 بجو باندې ترسره شي. او وروستی خبر همدا چې دواړه بورډونه په یو نوي مهالویش موافقې ته رسیدلي. د استرالیا کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ ته ډاډ ورکړی چې لوبغاړي به یاد هیواد ته د لوبو ترسره کولو لپاره خامخا ځي. له دې سره د پاکستان کرکټ بورډ هیلې په رښتیا بدلیږي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي مارچ میاشت کې یاد هیواد ته سفر وکړي او د دغه سفر په ترڅ کې به 3 ټیسټ، 3 یو ورځنۍ او 1 شلوریزه لوبه ترسره کړي. یا د لوبې به د پاکستان کراچي او لاهور لوبغالي کې ترسره کیږي.